په ننګرهار کې نجلۍ په هلک بدله شوې. د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې یوه پیغله نجلۍ تر تشخیص وروسته هلک ثابت شوی. 14 کلنه عادله د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکې وه. هغې کلونه د ښځو جامې اغوستې، خو څه وخت وروسته یې د نارینه خویونه زیات شول. نوموړي وړمه ورځ د یادې ولسوالۍ سیمه ییز خصوصي روغتون ته ورغلي او له لومړنیو معایناتو وروسته ثابته شوې چې هغه نجلۍ نه بلکې هلک دی چې عبدالرحمن نوم پرې کېښودل شو. د روغتون یو ډاکټر عبیدالرحمن ستانکزي رسنیو ته وویل کله چې عادله د معایناتو په هدف روغتون ته راغله نو موږ یې لومړني معاینات ترسره کړل او معلومه شوه هغه نجلۍ نه بلکې یو هلک دی، یعنی 80 سلنه نارینه دی. زمونږ د لور په هغې وخت لور مثال و چې 18 کاله کېږي دې ته د میاشتنۍ عادت محور نه راځي او خدای ناخواسته کوم واقع بل څه واقع نه وي. نو خو بیا موږ هم داسې په تشویش سره چې معاینات ورته التراساوند موږ خو التراساوند ضرورت دی وایي ښه صحیح ده موږ هم دې پر راوستې ده ځکه په جریان کې د زنانو رحم نه و، د تخمدانونه نه و، د ولادت کانال پکې موجود نه و، یعنی ویجینا پکې نه وه. د نارینهو پکې د نارینهو حساب نه پکې پروستات موجود و، سیمینل ویزیکل پکې موجود و او د احلیل پکې موجود و، د نارینه تناسلي سیستم پکې موجود و. نو متخصص ډاکټر صاحب جلال آباد ته ولېږه د جراحي سره موږ کنسلټیشن وکړو چې هغه مو جراحي نظر وګوري. بیا هغه هم ولید معاینات یې وکړه وایي واقعا دا هلک دی او نجلۍ نه ده. پخوانی عادله او اوسنی عبدالرحمن د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ کاریزو کلي اوسېده چې کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه 4 خویندې او 5 ورونه لري چې دا یې 6م شو. د عبدالرحمن پلار خیرالله د هغه د پخواني او اوسني حالت په اړه وایي د غیلوري له پخوا راهیسې د نارینهو خویونه او تر ډیره د نارینهو کارونه کول او پوهېده چې هلک دی، خو ټولنیزو محدودیتونو او غربت یې پر خوله لاس ایښی و. نوموړی وایي د زوی پر جراحي عملیات یې سلګونه زره افغانۍ لګښت راځي چې دا یې د ادا کولو وس نه لري. خیرالله زیاته کړې موږ له پخوا څخه پر عادله پوه چې نارینه دی ځکه زیات کارونه یې د نارینهو ترسره کول، خو بس موږ د خلکو د پیغورونو له امله دا خبره پټه ساتلې وه او دغه راز مو د غریبۍ له امله هم وس نه کېده چې عملیات یې ترسره کړو. پخوانی عادله او اوسنی عبدالرحمن وایي خوښ دی چې د نجونو له ډلې بهر او نارینه شو. الله په ځان پوهېدم ښه د نجلۍ نوم زه هلک وم او زمونږ غریبي وله او دغه اوس چې نو ما مور سره شریکه کړل نو مې مور او پلار مې راسره لاړو ډاکټر ته. هغې ډاکټر وایي ته نجلۍ نه یې هلک لکه خلک به چې تلو ما به ویل چې کشکې زه هلک وم ما کرکټ ته به تلم هر ځای ته به تلم. نوموړی زیاتوي د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او غواړي چې کار وکړي او له خپلې کورنۍ سره د اړتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. هغه وایي تر 4م ټولګي یې زده کړې کړي او که غربت یې د زده کړو پر وړاندې خنډ نشي نو د طب پوهنځي لوستل او دې برخه کې کار کول یې ارمان دی. عبدالرحمن زیاتوي زه اوس ډیر خوشحاله یم چې نارینه شوم، له دې مخکې به مې له مور سره کورنۍ چارې ترسره کولې او هم به مې په پټیو کې کار کوه او ما به له ځان سره فکر کوه چې زه نجلۍ نه بلکې هلک یم ځکه ډیر خویونه مې د نارینهو په شان وو. د عبدالرحمن مور وایي د هغه په ژوند کې لا د راتلونکي بدلون لپاره اندېښنه په خپل ځای ده او که لاسنیوی ونه شي نو ښایي د عادلې هلک کېدل یوازې د یو ارمان په توګه پاتې شي. سره وسه نه وه وسه داسې نه وه د کوم سړي خبره خدای پاک بچي راکړي وو او پلار سره د 100 او د 1.5 روپۍ مزدوري به یې کول او بچی ته به یې په دغه راوړلو کول یې راغی او دې ځینه مې مخکې کړم ته راځه زه تا بوزم چې تا ته څه وایي دا ډاکټران. نو ډاکټر د کور آبادي بچی دی لوی الله دې زر ښې ورسره وکړي چې بو مې تلله او دغسې زیر یې راباندې وکړې چې دا هلک دی او ما خو بوتله نور دغې کې خو ښه بې پوی وم څه به دغه تاسو ته اوس کومه خو وسه مې نه کېدله د 10 روپۍ درک ما نه لرودو. هغوی زیاته کړې زموږ کورنۍ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي ځکه اوس د خپلې لور د عملیات کولو توان نه لرو او که مرسته راسره ونه شي نو بیا به هم دا همداسې نجلۍ پاتې وي. له دې 2 کاله وړاندې د ننګرهار په روداتو او د کونړ په شیګل او نړۍ ولسوالۍ کې هم یوه 20 او بله 14 کلنه نجلۍ له جراحي عملیات وروسته په نارینه بدله شوې وې. د روغتیا پالانو په خبره دا ډول پیښې په خپل ذات کې د نشت برابر کمساري دي.